نو مجاهدینو د هر څه نه مخکې د دغه سترې بریا او د دغه عظیم نعمت تبریکې تاسو حضور ته وړاندې کوم. الله جل جلاله شانه دا عظیمه فتحه ټول ملګرو ته مبارک وګرځوي. ډېرو قدرمنو موږ تاسو د څنګه ډېر قدرمن او معزز هغه ښایسته مجاهدین چې د موږ تاسو سره په سنگرونو کې ډېر تکلیفونه او شدایت تیر کړل، او هغه خلک چې هغه د الله جل جلاله شانه د اعلی کلمت الحق د پورا خپل زونونه، خپل غوخه، خپل اډونه د بروتو په لمبو کې وسوځول. الله جل جلاله شانه هغه خلک خپل ځون ته قبول کړل. مونږ ته سي د پوتې شوی ملګری الله جل جلاله شانه په یو عظیم امتحان کې ګیر کړو. دا یو امتحان نه بلکې پړاو د امتحانونو ده. هیڅ یو ملګری د دې خبرې ته نه خښولېږي چې زه نن په یوه عهده ولېږېدلم، مسؤل یم، یا یو ډلګۍ مشر یم، او یا یو عام مجاهد یم. دا د دې لپاره یم چې موږ تاسو ټول ملګري الله جل جلاله شانه ته په داسې فکر متوجه شو چې موږ تاسو د الله جل جلاله شانه په عظیم امتحان کې ګر شوي وو. د دې امتحان نوتلو لپاره او د کامیابی ذرایع لټولو لپاره خپل کوششونه وکړو. محترمو، موږ تاسو لسونو ته الله جل جلاله شانه دا پوکه خوره د افغانستان او د سره پسان کې بیت المال همدارنګه د ایغو پوکو شهیدانو، یتیمان او د هغې ورثه دا موږ تاسو ته پاتې شوي دي. د دې ټول امتحاناتو سره موږ تاسو مخامخ شوي یو. هر ملګری په خپل ګریوانه کې دا سوچ وکړو چې مو د هغې په مورید څه کړي دي. مو سره په کلي کې په قوم کې یتیم بچی ده، د فتح نه وروسته زه راغلی یم، د هغې پوښتنه مو کړې ده که نه مې ده کړې. مو هغه همسنګری ملګری چې هغه به 24 ساعتې په سنګر کې په خړو خورو کې شپې ورځې تېرولې، هغه په قبر کې پروت ده. آیا زه د هغې قبر ته د هغې زیارت ته ورغلی یم که نه یم ورغلی؟ د هغې شهید وارثون مو ته سترګې غړوي چې مو د بچي، مو د وراره او مو د ورور ملګري راغلي دي افغانستان ته. الله جل جلاله شانه فتح من وروستل. دوی اوس څه کوي؟ د مو پوښتنه کوي که نه کوي؟ ملګرو، دا د تذکرې په شکل دا خبره کوم. الحمدلله د اکثریت ملګرو نه مطمئن یو. مونږ چې د کوم ملګرو سره مخامخ کېږو، د هر ملګري طرفه مونږ ته دا توصیه کېږي چې مولوي صاحب د خدای دې پاره چې یتیمان څوک هېر نه کړي او هغه شهیدان څوک هېر نه کړي.